آخري عشره کې د رسول الله یو سنت عمل دی اعتکاف. اعتکاف سنت عمل دی، لیکن داسې سنت عمل دی که په محله کې نه وصلو یو چا نه وکړي ټول محلې والا ګناهګاره دي. د رسول الله دا سنت ټولو پرېښوئ. د تاریکي سنت ټولو ته ویل کېږي. ټول په دې سنت پرېښولو باندې ګناهګاره دي. او که یو دوه کسانو وکړي د ټولې محلې غاړې خلاص. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي فی المعتکف هو یعتکف الذنوب ویجزی له من الحسنات كعامل الحسنات كلها. کم سړی چې په اعتکاف کې ناست دي، د اعتکاف څخه بهر د باندې چې کم خلک عبادتونه کوي، مثلا د مسلمان جنازې لځي، جهاد لځي، تبلیغ لځي، د قرآن درس لځي، نور دینی امور لځي، معتکف په اعتکاف کې ناست دي، دغه معتکف بهر چې څومره انسانان عمل کوي په ټولو کې دی ور شامل دي. او یو حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي من اعتکف 10 فی رمضان کان کحجتین و عمرتین. څوک چې د رمضان المبارک په د آخري عشره کې اعتکاف وکړي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لکه 2 حج او 2 عمرې چې وکړي. په یو کال کې 2 عمرې خو لا په سمجھ کې راځي چې سړی په کال کې 2 واره عمرې له ولاړ شي، لیکن په یو کال کې 2 حج دا د سمجھ سبالاتر. په یو کال کې 2 حج سړی کوي، د حج خدا 10 ورځې دي یا 8 ورځې، بس د ذی الحجې د لوی اختر څه 2-3 ورځې مخکې 4-5 ورځې بعد، بس 5 ورځې هغه دي، 3 ورځې دا. لیکن رسول الله فرمایي چې کوم سړی په رمضان المبارک کې اعتکاف وکړي کان کحجتین و عمرتین، داسې دی لکه په یو کال کې چې 2 حجونه وکړل او 2 عمرې وکړي. او حج معمولی عمل دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي من حج حجا مبرورا لم يرفس ولم يفسق. کم سړی چې صحیح حج وکړي هغه کې ناروا عمل نه وکړي، د الله نافرماني او ګناه نه پکې وکړي، د ګناهونو څخه داسې صفا سي که یوم ولدته امه، لکه کوم ورځ چې د مور څخه پیدا شوی. په دې وجه باندې اعتکاف یو دروند او بهترین عمل دی. دې ته نه ګورو چې پلانی به اعتکاف کې کښیني، پلانی به کښیني، نه. و ای الله د خپل شاهي کور لره، دا شاهي دربار لره ما در وبوله. او اعتکاف کې بکښیني هغه سړی چې الله ته ډیر محبوب. موږ تاسې لیدلی دي چې یو واده کوزدی یو ډوډۍ و دعوت نو خیرخوا خلک راغواړو که بدنیتي راغواړو. د چا سره چې بدنیتي، د یو چا سره چې مې نفرت و بد مې کېږي و هغو ته بیا کارډ وراستو، هغو ته بیا دعوت ورکوو چې هلکه ډوډۍ له راس راغواړو یا خپل کور ته نه راغواړو. الله رب العالمین چې خپل کور ته څوک راغواړي هغه په الله باندې ډېر ګران دی. دا د الله انتخاب. په دې وجه دا دعا وکړو چې ای الله زما ګناهونو ته نظر مه کوې، خپل رحم را باندې وکړې، خپل کور ته مې در وغواړې. او نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي من مشا فی حاجت اخیه کان خیرا له من اعتکاف 10 سنین. څوک چې د یو مسلمان ضرورت پوره کېدو دپاره د هغه سره ووځي د 10 اعتکاف ثواب لري، د 10 اعتکاف ثواب لري، د هغه څه زیات. او هر اعتکاف ومن اعتکف یوما، او رسول الله فرمایي چې څوک یوه ورځ په اعتکاف کې کښیني، دا سنت اعتکاف نه دی، نفلي اعتکاف، نفلي اعتکاف. رسول الله فرمایي چې یوه ورځ څوک په اعتکاف کې کښیني ابتغاء وجه الله عز وجل جعل الله بینه و بین النار 3 خنادق. الله به د ده او د جهنم په مابین کې 3 خندقه، 3 فاصلې جوړې کړي، لرې به کړي. او وكل خندق ابعد مما بین الخافقین ای السماء والارض. او د هر خندق به دومره فاصله ای لکه د آسمان او د زمین په منځ کې څومره فاصله ده. چې یوه ورځ څوک اعتکاف وکړي دومره به الله د جهنم څخه لرې کړي لکه د ځمکې او د اسمان په مابین کې چې څومره فاصله ده. د یوې ورځې اعتکاف اجر ده. نو څوک چې 10 ورځې او 10 شپې د 10 ورځې اعتکاف وکړي دا به د جهنم څخه څونه لري. علما لیکي چې کم سړی 10 ورځې په اخلاص باندې اعتکاف وکړي دا سړی جهنم ته نشي تللی. په دې وجه عزیزانو یو عرض خدا دی چې د آخري عشره ده، په دې کې د الله څومره عبادت کولی شو وکړو. او دویمه ده چې اعتکاف په دې شپو کې اعتکاف وکړو. اعتکاف په 3 قسمه دی، یو واجب اعتکاف دی، یو سنت اعتکاف دی، یو نفلی اعتکاف دی.
واجب اعتکاف خدا دی چې یو سړی نظر منلی منت منلی الله که دا مشکل می حل سو بیا به زه اعتکاف کوم، که دا پلانی مشکل می حل سو دا ناجوړي می لیرې سوله دا زوی می را خلاص سو دا پلانی مقدمه کې زه آزاد سولم بری سولم الله زه به 2 ورځې 3 ورځې به اعتکاف کوم. دې ته نظر اعتکاف وای، دا واجب دی، دا پوره کول واجب دی او د دې اعتکاف سره روزه نیول هم واجب ضروری دی. دویم سنت اعتکاف دی. سنت اعتکاف لکه د رمضان المبارک د روزې په آخره عشره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دی. په دې کې هم د روزې سره اعتکاف ضروری دی، بغیر د روزې اعتکاف درست نه ده. او دریم نفلی اعتکاف دی. نفلی اعتکاف لکه دا اوس موږ تاسې رالو بس مسجد ته راننوتې دا ووایه نویت الاعتکاف ما دمت فی هذا المسجد، چې در څو پورې په دې ماجد کې یم د اعتکاف نیت مې دی. که عربي نه یاده په ژبه دغې په پښتو ووایه یا الله چې در څو په دې ماجد کې یم د اعتکاف نیت مې دی. الله تعالی به د اعتکاف نیت د اعتکاف ثواب ورکړي. معتکف دی دا د الله پړوسي او جار دی، په دې وجه دا نفلي اعتکاف دی، دا روزه نه غواړي. سنت اعتکاف او واجب اعتکاف دا روزه غواړي. او اعتکاف د ټولو څخه افضل اعتکاف په حرم شریف کې دی، په بیت الله شریف کې دی. دویم په مسجد نبوي کې دی، په مدینه منوره کې د رسول الله په مسجد. او دریم اعتکاف په مسجد اقصی کې دی چې نن یهود ظالمان مسلمانان عام المنزو ته نه پرېږدي الته، او د ټولې دنیا مسلمانان بې حسه دي لاس لکه مچ پر لمږ ورته ګوري. نن مسجد اقصی کې به په زرو انسانان په روشه کال 3.5 کسان په اعتکاف کې ناست وو. نن 300 کسان هم په شمار نه ور پرېږدي ظالمان چې فرض المنځ ادا کړي. د مسجد اقصی آزار به د ټول امت وهي. د دې وجې د ټولو څخه افضل اعتکاف مسجد حرام بیت الله ده، دویم مسجد نبوي دی، او دریم مسجد اقصی دی بیت المقدس دی چې نن د دې ظالمانو په لاس کې دی. الله خو دې د دې ظالمانو د لاس آزاد کړي، الله مسلمانانو ته غیرت ور نصیب کړي. او ډیر افسوس راځي د مسلمان په حالت باندې. بهرحال د هغه څه علاوه جامع مسجد چې په کم مسجد کې جمعه او اختر کیږي هلته بیا اعتکاف د ټولو څخه افضل دی. د هغه څه علاوه بیا هغه د خپلې محلې مسجد چې هلته 15 وخته لمونځ په جومات کیږي دلته اعتکاف افضل عمل دی. او بل دا چې اعتکاف اکله بکشینی معتکفین، اعتکاف ته به معتکفین هغه به د روژې پر شلمه باندې نن 13مه روژه سبا نه بل سبا د اتوار په ورځ باندې د مازیګر د لمانځه بعد به د اعتکاف په نیت یعنی د غروب آفتاب څخه مخکې د لمر پریوتو څخه مخکې به په نیت د اعتکاف ماجد ته راځي کښېني به. بیا که چیرې میاشت پوره سوله 10 ورځې پوره سوې خو صحیح ده چې اعلان وسو، که 10 ورځې نه سوې پوره 29 وې اعلان وسو چې سبا اختر دی بس د اعتکاف پوره الله تعالی د 10 ورځو دته اجر ورکړي. نه اعتکاف د نارینهو دپاره هم او د زنانو دپاره هم دواړو دپاره. کم زنانه چې په خپل کور کې په اعتکاف کې کښېني کم اجر او ثواب چې په مسجد کې نارینه ته الله ورکوي هغه اعتکاف ثواب بعینه هغه ثواب الله رب العالمین زنانې ته په خپل کور کې ورکوي. خو شرط دا دی شادي شده واده والا زنانه د خپل خاوند څخه اجازت واخلي او خاوند هم باید زنانه هم حق لري چې د الله سره راز و نیاز اله عبادت وکړي، هغه ته اجازت باید ورکړي چې اعتکاف وکړي. او چې یو وارې اعتکاف اجازت ورکړي بیا اجازت برته نشي ځنه اخیستلی. زنانه دي په خپل کور کې یو داسې کمره منتخبه کړي چې هلته عام انسانانو آمد و رفت کم، اگر چې د خپل کور خپل بچانو په کمره کې هم کولی شي، لیکن دا چې د انسانان دا ډیر مصروف او مشغوله نه کړي. د خپل قضای حاجت د تشو بولو یا د اوداسه دپاره بالکل وتلی شي. که چیرې په هغه کمره کې اټیچ باتروم نه وي هلته انتظام نه وي بل ځای باتروم د اودس ځای هلته تللی شي اودس دپاره تللی شي، بیا د بهر د چا سره وخت خبرو باندې نه تیری فورا دی راځي. په هغه خپله کمره کې چې زنانه اعتکاف دپاره ناسته ده هلته هم که کمرې له دننه څوک ورله رالي دا زموږ زنانې خو ډېرې هغی په اعتکاف په حالت کې و چاته ضروري خبره جواب هم نه ورکوي، په خپله کمره کې ناست نه
په هغه د دې په کمره کې چې په کم ځای کې د اعتکاف نیت کړی دی که هلته ورته څوک رالی ضروري خبره خپل خاوند سره خپل اولاد سره خپل محرم سره بالکل یې کولی شي البته چې کم حدود د کمرې د دې د باندې باید بلا ضرورته نه اوسي.